وما علينا إلا البلاغ المبين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. او پزمکه کې هیڅ خوځنده زی روح نشتا مگر د هغه رزق خاص په الله باندې دی او هغه د هغه د اوسېدلو ځای او د هغه د سپارېدلو ځای پیژني دا هر څه په واضح کتاب کې لیک دي. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. او ده هم هغه ذات دی چې اسمانونه او زمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړی دي په دې حال کې چې د هغه عرش په اوبو باندې وو د دې لپاره چې هغه تاسو وازمایي چې په تاسو کې د عمل په لحاظ څوک ډېر ښه دی. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او یقینا کته د خلق ته وایي چې بشک تاسو به لمرګ نه پس ژوندې کولای شي نو هغه کسان بچي کافران شوي دي هرومرو لازما وایي نه دی دا مگر ښکاره جادو. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. او یقینا کچری مونږ لدوینا عذاب تر یو شمیرل شوی مودې پورې ورسته کړو نو دوی به ارومرو لازما وای سشه دغه عذاب اساروي. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. خبردار شي په هغه ورځ کې چې دوی ته هغه عذاب راشي نو هغه به لدوی څخه ګرځولې نشي او لدوی نه به هغه څه چاپیره شي چې دوی به په هغه پورې استهزاء کولی. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. او یقینا کچری مونږ پر انسان لخپل جانبه رحمت وسکو بیا مون هغه لدنا را کش کړو یعنی تر محروم یکړو نو بشکا هغه بیا یقینا ډیر نا امیدا ډیر نا شکر شي. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. او یقینا کچری مون په د باندې نعمت وسکو لهغه تکلیف نورسته چې دتا رسیدلې وو نو ارومرو لازمن با هغه وای زما څخه ټول سختي لاړې بیا نو هغه یقینا او بشکا ډیر خوشالي دونکې وی ډیر فخر کونکې وی. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. مگر هغه کسان چې صبر وکړو او نیک عملونه وکړل دغه کسان چې دي دهم دوی لپاره مغفرت او ډیر لوی اجر دی. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. نو خای چې ته پرې ښودونکی ځینې برخې د هغه قرآن لره چې تا ته وحي کولی شي او په د سره د خپل سینه تنګېدونکې ده له دې ویرې چې دوی به وایي په د باندې خزانه ولې نه ده نازل کړی شوې
یا لدسرا ملک ولی ندراغله إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. بشکا هم دا خبر ده چې تو یوازې ویرونکې او خبردار کوونکې او الله په هر شي باندې نگران دی. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا دوی وایي چې دای لخپل ځانه جوړ کړی دی؟ تو ورته ووایه نو تاسو د په مثل لس سورتونه راوړئ چې لخپل ځانه جوړ کړی شوي وي او له الله نه غیر چې څوک کولی شي راوغواړئ که چېرې تاسو رښتیني یئ. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. نو که چېرې دوی تاسو ته جواب در نکړي یعنی ستاسو دعا قبول نکړي نو تاسو پوه شئ چې یقینا هغه د الله په علم سره نازل کړی شوی دی او دا چې نشته هیڅ لایق د عبادت مگر هم دی. نو آیا تاسو اسلام راوړونکي یئ؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هر څوک چې داسې وي چې دنیایي ژوند او د ښایست غواړي نو مونږ به په دې دنیا کې هغو ته د خپلو عملونو بدله پوره ورکړو په داسې حال کې چې له دوی نه به په دې دنیا کې څه کمولی نشي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. دا هغه کسان دي چې د دوی لپاره په آخرت کې نشته مگر اور او هغه څه برباد شول چې دوی په دې دنیا کې کړي وو او باطل دي هغه عملونه چې دوی با کول. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. آیا نو هغه څوک چې د خپل رب له جانبه په څرګند دلیل باندې وي او د هغه له جانبه د ده په تایید کې په ده پسې یو شاهد هم راغلی وي او له ده نه مخکې د موسی کتاب و چې پیشوا او رحمت و دغه کسان پر ده ایمان لري. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. او لډلو څخه چې څوک په ده سره کافر شو نو اور د هغه د وعدې ځای دی نو ته د ده په باره کې په هیڅ شک کې مه کېږه. بېشکه هم دا ستا د رب له جانبه حق دی او لیکن اکثر خلق ایمان نه راوړي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. او له هغه کس نه لوی ظالم څوک دی چې په الله باندې دروغ تپي دغه کسان به د خپل رب په وړاندې پیش کړی شي او گواهان به ووایي دا هغه کسان دي چې پر خپل رب یې دروغ تړلی وو. خبردار شئ د الله لعنت په ظالمانو باندې دی. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هغه کسان چې د الله له لارې نه منع کول کوي
او په هغې لاره کې کوږوالی لټوي او له آخرتنا انکار کوونکي هم دوی دي. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. دغه کسان کله هم په ځمکه کې الله لرا عاجز کوونکي نه دي او د دوی لپاره له الله نه سوا هیڅوک مدد کوونکي نشته. دوی ته به دوه چنده عذاب ورکولی شي، نه دوی اورېدل کولی شو او نه دوی لیدل کوي. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دا هغه کسان دي چې خپلو ځانونو ته یې تاوان رسولی دی او له دوی نه هغه څه ورک شول چې دوی به دروغ تړل. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. حقا خبره دا ده چې یقینا هم دوی په آخرت کې تر ټولو زیات زیانکاران دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. بشکا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي او خپل رب ته یې عاجزي کړې ده، دغه کسان د جنت صاحبان دي، دوی به په هغه کې همیشه وي. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. دو دواړو ډلو مثال دړاندو او کاڼو او په مقابل کې د لیدونکي او اوریدونکي دی. آیا دغه دواړه ډلې د حال په لحاظ سره برابرېدی شي؟ آیا نو تاسو پن نه اخلی؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. او یقینا مون نوح پل قوم ته لیږلی و، ورته یې وویل بېشکه زه تاسو لپاره ښکاره ویرونکی راغلی یم. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. چې تاسو له الله نه غیر د هیچ عبادت مکوئ، بېشکه زه پر تاسو باندې د ډېرې دردونکې ورځې له عذاب نه ویریږم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. نو د هغه له قوم نه کافر شوو مشرانو وویل مونږ ته نه وینو مګر زمونږ په شان یو بشر. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. او مونږ نه وینو تا چې ستا پیروي کړې ده مګر هغو کسانو چې دوی زمونږ تر ټولو لاندې خلق دي. په سرسري فکر سره تاسو لپاره مونږ په خپل ځان باندې هیڅ برتري یعنی غوروالی نه وینو، بلکې مونږ پر تاسو باندې د دروغجنو ګمان کوو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. هغه وویل ای زما قومه تاسو ما ته خبر راکړئ که زه یم پر هغه څرګند دلیل باندې چې زما د رب له جانبه دی او هغه ما ته له خپل جانبه رحمت راکړی وي، بیا پر تاسو باندې هغه پټ کړی شوی وي. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. آیا مونږه په هغه باندې تاسو مجبوره کولی شو په دې حال کې چې تاسو هغه لره بد ګڼونکي یئ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. او ای زما قومه زه له تاسو نه په دغه تبلیغ باندې مال نه غواړم. إن أجري إلا على الله
وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. زما اجر یوازې پر الله باندې دی او زه د هغو کسانو شړونکی نه یم چې ایمان یې راوړی دی. بېشکه دوی له خپل رب سره ملاقات کوونکي دي او لیکن زه تاسو وینم داسې قوم چې جهالت کوي. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. او ای زما قومه له الله نه به ما څوک بچ کړي که زه دوی وشړم. آیا نو تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. او زه تاسو ته دا نه وایم چې زما سره د الله خزانی دي او نو دا وایم چې زه پر غیبو پوهیږم او نو دا وایم چې بېشکه زه ملک یم او نو زه د هغو کسانو په حق کې چې ستاسو سترګې یې سپک ګڼي دا وایم چې الله به دوی ته له سره څه خیر ورنکړي. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. الله خو عالم دی پر هغو خبرو چې د دوی په نفسونو کې دي. بېشکه زبا په دغه وخت کې خامخا له ظالمانو څخه یم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. دوی وویل ای نوحا یقینا تا زمون سره جګړه وکړه نو زمون سره جګړه دې ډېره زیاته کړه لہذا ته مونږ ته هغه عذاب راوله چې ته زمون سره وعده کوي او مونږ پرې ویروي که ته له صادقانو څخه. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. هغه وویل یوازې الله هغه عذاب راولي کوي غواړي او تاسو الله لرا عاجز کوونکي نه یئ. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. او زما نصیحت او خیرخواهی تاسو ته نفع ندر رسوي که زه تاسو ته د نصیحت او خیرخواهی کولو اراده هم وکړم که چېرې الله ستاسو د ګمراه کولو اراده لري هم هغه ستاسو رب دی او خاص هغه ته به ورګرځولی شئ. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. بلکې دوی وایي د لزانه دا قرآن جوړ کړی دی ته ووایه که ما دا لزانه جوړ کړی وی نو خاص په ما باندې دی انجام زما د جرم او زه بریم له هغو جرمونو نه چې تاسو یې کوئ. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. او نوح ته وحی وکړی شوه چې بېشکه شان دا دی چې ستا له قومه به څوک هم ایمان رانوړي غیر له هغو نه چې ایمان یې راوړی دی نو مه غمجن کېږه پر هغو کارونو چې دوی کوي. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. او زمون د سترګو په وړاندې او زمون د وحی مطابق بیړۍ جوړه کړه او د هغو کسانو په باره کې له ما سره خبرې مه کوه چې ظلم یعنې شرک یې کړی دی بېشکه دوی غرقېدونکي دي.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. او هغه نوح بیړۍ جوړوله په داسې حال کې چې کله به هم په ده باندې د ده له قومه څه مشران تېرېدل نو په ده پورې به یې مسخرې کولې. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هغه وویل که تاسو په موږ پورې مسخرې کوئ نو بېشکه موږ به هم په تاسو پورې مسخرې وکړو لکه څنګه چې تاسو مسخرې کوئ. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نو زر به تاسو هغه څوک وپېژنئ چې ورته به داسې عذاب راشي چې هغه به رسوا کړي او هغه چې پر هغه به دایمي عذاب راکوز شي. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. تر هغه پورې چې کله زمون حکم راغی او تنور راوخوټ کېدو مونږ وویل په دې بیړۍ کې له هر قسمه حیواناتونه نر او ښځه جوړه د دوو په شمېر کې سواره کړه او خپل اهل هم إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. خو غیر له هغه چانه چې پر هغه باندې خبرې سبقت کړې ده او هغه څوک هم سواره کړه چې ایمان یې راوړی دی او له ده سره ایمان نو راوړی مګر ډېرو لږو خلقو. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. او هغه وویل په دې کې سواره شئ او وایئ د الله په نامه سره د دې روانېدل او د دې ودرېدل دي بېشکه زما رب یقینا ډېر بخونکی بې حده رحم کوونکی دی. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. دی بدوی په داسې چپو کې وړل لکه غرونه او نوح خپل زوی ته آواز وکړو په داسې حال کې چې هغه په یوې غاړه له دوی نه جدا ولاړ و. ای زما بچوړیا مونږ سره راسور شه او له کافرانو سره مه کېږه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هغه وویل زر به زه د داسې غره په سر کې ځای ونیسم چې ما به له اوبو نه بچ کړي. هغه نوح وویل نن ورځ د الله له حکم نه هیڅوک ساتونکی یعنی بچ کوونکی نشته مګر هغه چې دغه الله پرې رحم وکړي. او د دواړو په منځ کې چپه حایله شوه نو دی شه له غرق کړی شوونه. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. اول شو ازمکی خپلی اوبو ونغاړه یعنی جذب کړه او ای آسمانا اوبو ورول بند کړه او اوبو کمی کړی شوي او کار پوره کړی شو او هغه بیړۍ پر جودي غر ودرېده او وویل شو لرېوالی دې وي له رحمتنا د ظلم کوونکو خلقو لپاره. وما علينا